نوي ډول اور جوړولو په برخه کې تجربي پیل شوي. په برطانیه کې چاپېریال ته زیان نه رسونکي اور جوړولو لپاره له کلونو راپدېخوا څېړنې روانې دي. اوس د دغه کار لپاره په برطانیه کې یو پوهنتون لخوا په مشخص ډول په دې برخه کې کار پیل شوی دی. څېړونکي په دې برخه کې دغه نوي تجربې لاسته راوړنه او د چاپېریال دوست اور جوړولو عمل یو انقلابي کار بللی دی. د افضل کلیک یوټیوب چینل ډېرو درنو خوږو مینوالو السلام علیکم. که چیرې غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل تماشا کړئ، د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره شریکه کړئ. د برطانوي اخبار د راپور له مخې چې وایي د هایدروجن ګاز څخه جوړ شوی اور نسبتا د چاپېریال دوست اور ګڼلی شو. د کایل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې کار لپاره د طبیعي ګاز سره 60% د هایدروجن ګاز یوځای کوي او بیا ترې د اور لګولو لپاره ګټه اخلي. دغه نوې تجربه په برطانیه کې په ملي سطحه ستایل شوي او خلک ورته ډېر خوشبینه دي. له طبیعي ګاز سره د هایدروجن ګاز په یوځای کولو سره به خلک د پخلی او ژمي په موسم کې د حرارت د تولید په موخه ګټه اخلي او هم ډیر کم چاپېریال ککړونکی کاربن ډای اکساید تولیدوي. بعضې کسانو په دې څېړنه نقد هم کړی دی او وایي چې دا ګاز به قیمته تمامیږي او ټول خلک به یې د استفادې توان ونه لري. خو د دې طرفداران بیا وایي چې د ټکنالوژي ګټې ډېرې زیاتې دي او وایي چې د ژمي په موسم کې د بخاریو په استعمال سره چاپېریال دښمن ګازونه د هوا دریمه برخه ککړوي او په داسې حال کې چې د هایدروجن جوړ شوی ګاز د سوځېدو په پایله کې یوازې اوبه تولیدېږي. که د هایدروجن نه د جوړ شوي اور کار ته وګورو نو دا هم د طبیعي ګاز په شان حرارت جوړوي او همغه شان کار کوي. د پوهنتون د کانتین کارکوونکي وایي چې په دې ګاز تیار شوي خوړو خاصیت هم نه بدلیږي او په طبیعي ګاز پاخه شوي خوړو په شان خاصیت لري. څېړونکي دې پروژې ته د هایدرو ډیپلوي نوم ورکړی او دا په برطانیه کې لومړی تجربه ده چې د هایدروجن ګاز به د ګاز په شبکه کې ورشامله کړي. د دې څېړنې لپاره یې د کایل پوهنتون ځکه غوره کړی چې د پوهنتون سره خپل شخصي د ګاز سیستم موجود دی. دوی هایدروجن د الکترولیز په واسطه تولیدوي. دا یو داسې ټکنالوژي ده چې د اوبو یعنې ډای هایدروجن مونو اکساید یا H2O مالیکولونه ماتوي او اکسیجن ورڅخه جلا کوي. دا ماشین په ځلېدونکو کانتینرونو کې د پوهنتون د لوبو میدانونو کې ایښودل شوی دی.